پتنګړی کاکې ورور ادعا کوي چې خور په کابل کې نیول شوې ده. د کابل غږ یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ. پر پتنګړی کاکې د مشهورې ندیمې ورور ادعا کوي چې خور د هغې له یو بهرني همکار سره 20 ورځې مخکې په کابل کې نیول شوې ده. حکومتي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ندیمه چې پر پتنګړی کاکې مشهوره او د خوست ولایت اصلي اوسیدونکې ده، یوه ممثله او کمیډینه ده او پر خپل فیسبوک او انسټاګرام ځینې ویډیو کلیپونه هم خپروي. د ندیمې ورور مجاهد داستان وایي ندیمه په کابل ښار کې یوه نادولتي مؤسسه NGO هم لري څو بشري مرستې ترلاسه کړي او د خلکو لاسنیوی وکړي. خو مجاهد داستان ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو ندیمه او 2 همکاریانې چې یو افغان دی او بل د برتانیا تابعیت لري شاوخوا 20 ورځې مخکې په کابل کې نیولي دي. ده وویل چې د ندیمې یاد افغان همکار بیرته خوشي شوی، خو ندیمه او یاد برتانیوي لا تر اوسه هم بندیان دي. هغه زیاتوي ندیمه یې له خپل دفتر شهر نو څخه وړې ده. 20 شپې شوي چې نه یې جرم معلوم دی نه یې علت معلوم دی. دوی وایي چې نن یې خلاصو او سبا یې خلاصو، خو تر اوسه یې هیڅ معلومات نشته. د له حکومته وغوښتل چې خور یې خوشي کړي. سرچینې دغه موضوع د کورنیو چارو وزارت او د حکومت له یو ویان سره شریکه کړې، خو تر اوسه یې ځواب نه دی موندلی. ګرانو لیدونکو، له دې چې د ویډیو تر پایه را سره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.